متحده جبهه رامنځته شوله. لیستونه هم خبره شوي دي، تقریبا 4 میلیونه روپۍ وی راجمع شوي دي دې لپاره، او دوی غواړي چې د پاکستان له لارې باندې راشي د لپاره چې افغانستان باندې حمله وکړي او په افغانستان کې حاکم نظام ونړوي. موږ همیشه باید دا یو اپشن ولرو د جنگ. څه وخت به وي چې موږ د ډیپلوماسي زده کړو، دغه خبره زده کړو، دا د ذهن نه مو د جنگ کلمه نوره لرې کړو. آیا د جنگ کلمه ضرور ده چې زموږ په هیواد کې له 40-50 کالو نه روان او تر ننه پورې موږ نتیجه وانه اخیستله؟ کله چې تاسو جبهې جوړولې، کله چې تاسو دا غوښتل چې یعنی افغانستان کې اوسېږي، افغانستان تاسو په واک کې اوسېږي، ضرور نه و چې تاسو جنگ جګړه اوس پیل کړې وي، اما وخت کې به مو کړې وي، خپنه را به مو کړې وي. تجهیزات در سره وو، تیاری در سره وي، توپ در سره وو، ټانک در سره وو، هر څه در سره وو، فوز مو ماشاءالله میلیونونه وو. تاسو هغه وخت کې ولې جنگ ونه کړو؟ تاسو ولې هغه کومه بدبختۍ چې اوس یادوي هغه مو زموږ په سر باندې پرېښودلې ولاړلې؟ په کوم اساس باندې؟ نن په ویاړم وایي چې موږ په تیاره کې راوستې سو، موږ یې راوستې سو چې ولې داسې ده. خو زه دا وایم که چېرې تاسې دا کار کړی، دغه وړتیا مو له ځان نه وښودله چې میدان مو ورته پرېښودل، او زما په سپېڅلي قرآن باندې هم تاسې لاس ایښی و او تاسې پرې قسم خوړلی و چې هر وخت چې ستاسې په ننګ ناموس، ستاسې په وطن، مطلب ستاسې په هر هغه څه چې په دې وطن د جغرافیې پورې اړه لري، په دې باندې سختي راځي، موږ به ترې ساتنه کوو. خو کله چې سخت راغله تاسې میدان پرېښودلو، زما د قرآن قسم مو هم د پښو لاندې کړلو، هر څه. ولې اوس جبهات جوړوئ؟ دا جبهات د شخصي ګټو لپاره جوړ شوي دي. دا جبهات بیا زما د وطن د ویرانۍ لپاره جوړ شوي دي چې هغه کونډې چې هلته ناستې دي هغه کمې دي چې لږې ورزیاتې شي، هغه یتیمان چې په افغانستان کې ناست دي هغه کم دي نور ورزیات شي که نه. دا جبهات د دې لپاره جوړ شوي دي چې حق غواړو. که چېرته حق غواړئ، خو د جبهې په لومړنۍ جګړه کې باید همدا ته چې څوک یې د جبهات یې رامنځته کړي دي، په لومړنۍ جګړه کې باید ته دلته مخکې وي او دلته راغلی وي او خپله مېړانه دې ښودلې وي. که چېرته ته بیا رامخکې کېږې، نه ته مطلب نشي راتللی، په دې جبهه کې نشي جنګېدلی، ولې د یو غریبو بیچاره زوی وجنګوي؟ ولې د یو غریبو بیچاره پلار وجنګوي؟ ولې د یو غریب بیچاره ورور وجنګوي؟ ولې د یو غریب بیچاره دسترخوان چې هغه وچه ډوډۍ پکې د عقل پیدا کېږي هغه ترې له منځه یوسي؟ زه په دې خفه کېږم، زه په خپل هیواد، په خپل ملت په دې باندې خفه کېږم. کله چې ډیپلوماسي شته، کله چې خبرې شته، کله چې تاسې پوهېږئ چې موږ سواداره خلک یاستو، موږ مطلب زده کړې کړي دي، موږ زده کړې غواړو په افغانستان کې، بیا ولې لمن جنګ ته وایي؟ د بیګانه په مقابل کې تاسې هېڅکله هم د جنګ اعلان ونه کړو، ولې د خپل په مقابل کې همیشه د جنګ اعلان کوئ؟ موږ همیشه د خپلو په مقابل کې جنګېدلي یاستو او همیشه په خپلو باندې موږ تجارت کړی دی، همیشه موږ خپل خرڅ کړي دي، که هغه یو ټوټه خاوره اوسېږي، هغه یو ملت اوسېږي او که هغه نور خلک اوسېږي. یعنې ولې موږ همیشه د خپلو دښمنان یاستو؟ زما سوال هم دلته دی. هغه وایي ما جبهه رامنځته کړې ده، یو څو ځوانانو د احساساتو نه استفاده کوم، هغې جبهې سره به یو ځای کېږي، هغه ځوانان چې بیرون کې ناست دي هغه به هېڅکله هم نه راځي، په داخل کې به یو څو ځوانان مړه کېږي او موږ به بیا دا افتخار کوو چې د متحدې جبهې نه یو څو ځوانان په دغې لاره کې لاړل. تر کومه پورې به زما د افغان ورور، پلار او زوی شهیدان کېږي؟ ولې په یو نامعلومه جګړه کې موږ نښتې یاستو؟ ولې یو نامعلومه جګړه باندې موږ ځان له منځه وړو؟ دلته به د غریب بچي وجنګو سره، که چېرته بریالي شولو نو بیا به موږ په چوکۍ ته ورسېږو. دا یو خوب دی، دا واقعیت یو داسې خوب دی چې هېڅکله به پوره نه شي. تاسې باید راولاړ شو، دغه خلک ګرده راګیر کړو، په هر طریقه کېږي د دې ملت حق چینجي وغواړو. جنرال صاحب سمیر سادات دا کوم ځای چې جوړ کړی دی د ده درآمد څه و؟ تاسې پلا ورسره کښېنئ، حساب ورسره وکړئ چې ستا د میاشتې پیسې څونه معاش دي وروره، څونه وخت په دې حکومت کې تا وظیفه او دنده درلوده او ستا بیکګراونډ ته څونه پیسهداره وي. یا پلا خدا حساب و کتاب خو دې دی ورکړي. اوس په زرهاو، په لکهاو، په میلیوناو ډالر د کومه څه دې خلکو ته په جیبو کې راغله؟ دا خو ستا د اولادو پر وینو سرو باندې معاملې وکړې نن چې میلیونران دي. ستا اولاد یې پرونه مړه کړه، اوس دې مو وژني. دا زه هیله او خواهش کوم چې د هر چا وشاته ورسي ودرېږي، خو د هغه شخص لږ بیکګراونډ ته وګورئ. دلته چې ته هر څونه پیسې ولرې نفیسې، خو ستا یو روپۍ به ته دلته حکومت ته مالیه ورکړې، ستا به معاش څوري چې ستا سره $10 اضافه در سره پیدا شي. دغه اسما خور ته معلوم دی که کله محکمې ته ولاړې د یو سنټ ستا سره دلته حساب کېږي. دا خلک دا پیسې د کمه کوي،
که دا پیسې د دې خلکو سره دی اوس په دغونه پیسو هم که لري په دا تېر 15 کاله کې چې دغه د جمهوریت سرتېر یاست نفیسې خورزه تا ته د خپل انبوکس در وښیم په رب دې مې قسم او چې ته یې وګورې چې دا د پخواني سرتېري یتیمان دا کونډې ما ته څونه میسجونه راستي دا خو سبا بیا به هم دغه حالت اول هیله خواهش د ټولو ځوانانو څخه ده د جنگ مخنیوی پر موږ تاسې پر ټولو باندې فرض او عین دی باید مخنیوی وکړو کې مخنیوی نشو کولی خپل ځوانانو ذهنونو ته د ځوانانو څه وزرو خواهش وکړو چې دا جنگ مه کوئ او کې بیا کوئ بیا مو نو خدای پاک داسې په شرمو وشرمو چې بل شرم